اوس زموږ پریکټیکلی کار سٹارټ شو او دا کلاس دی د والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ. مطلب په دې کلاس کې به موږ زده کوو چې یاره والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ دا څنګه بزنس موډل دی. په دې کې موږ پروډکټ هانټینګ څنګه کوو، بیا به د هغې سورسینګ څنګه کوو، مطلب دغه پروډکټ به موږ د کوم ځای نه سورس کوو، بیا به موږ په دې کې لیسټینګ کوو، بیا چې کله موږ ته اډر راشي نو دغه اډر به موږ کسټمر ته څنګه شپ کوو، مطلب دا اډر به موږ څنګه پروسس کوو. دا ټول هر څه به انشاءالله په دې کلاس کې موږ زده کوو. دا کلاس ډېر زیات امپورټنټ دی. ګوره دا خبره زه تاسو ته بار بار کوم چې په نیو اکاونټ باندې والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ یا ډایرکټلی ډراپ شیپینګ دا ریکمنډډ نه دی چې صرف په تاسو دا کوئ. که مطلب تاسو په نیو اکاونټ باندې صرف ډایرکټلی ډراپ شیپینګ کوئ یا والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ کوئ نو دا چې دی ریکمنډډ نه دی، او ډایرکټلی ډراپ شیپینګ چې دی هغه خو بیخي ریکمنډډ نه دی. خو په دې کې زه تاسو ته یو ټریک ښیم چې هغه مونږ خپل هم کوو. که چېرته تاسو په یو اکاونټ باندې لومبی WFS وکئ، صحیح شو، او د هغې نه بعد پې والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ کوئ، ډایرکټلی ډراپ شیپینګ نه، نو بیا څه مسله نشته. بیا به ستاسو اکاونټ چې دی هغه سیکیور وي. او یا تاسو داسې وکئ چې 30% تاسو WFS کوئ او د دې ترڅنګ باقي تاسو دغه کوئ والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ، ډایرکټلی ډراپ شیپینګ نه، نو بیا هم ستاسو اکاونټ چې دی هغه به سیکیور وي. دلته دا یو خبره تاسو د ځان سره نوٹ کئ. تاسو به لیدلی وي، تاسو کې به ډېر داسې کسان وي چې هغوی به امازون کورس هم کړی وي. خو د امازون پروډکټ هانټینګ او د والمارټ پروډکټ هانټینګ دې کې ډېر زیات فرق دی. لکه زه به داسې ویم چې د والمارټ پروډکټ هانټینګ چې دی د امازون نه ډېر زیات ایزي دی. مونږ چې څنګه په امازون کې د پروډکټ هانټینګ دپاره مختلف ټولز یوز کوو، داسې په والمارټ کې نشته. لکه څنګه چې مونږ په امازون کې کیپا، سمارټ سکاوټ، داسې ډېر زیات ټولز دي چې هغه مونږ د پروډکټ هانټینګ دپاره یوز کوو. خو په والمارټ کې داسې نشته. په والمارټ کې به مونږ مینولی پروډکټ هانټینګ کوو. زیات پروډکټ هانټینګ چې دی هغه به مونږ مینولی کوو. نو که چېرته تاسو د WFS دپاره پروډکټ لانچ کوئ، صحیح شو، تاسو غواړئ چې یاره تاسو WFS سټارټ کئ، والمارټ فولفلمنټ سروس، نو د هغې نه مخکې تاسو ته پکار دی چې تاسو ټیسټینګ وکئ. ځکه چې تاسو سره خو ټولز نشته چې تاسو پرې د ځان دپاره یو ویننګ پروډکټ هنټ کئ. د هغې نه مخکې به تاسو ټیسټینګ کوئ. اوس ټیسټینګ څنګه دی؟ یو ټیسټینګ چې دی هغه به مونږ والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ کوو. څنګه؟ که ستاسو نیو اکاونټ هم وي، تاسو کوشش وکئ چې لومبی 40 پروډکټس چې دي هغه تاسو لیست کئ. چې کله تاسو دا لیست کړل او په دې باندې سیل راشي، نو تاسو ته به دا اندازه ولګېږي چې یاره په دې کې کوم یو پروډکټ چې دی هغه د WFS دپاره بیسټ دی. نو تاسو به د والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ نه به تاسو WFS ته کنورټ شئ. نو زه تاسو ته اوس ښیم چې یاره په دې کې به مونږ د ځان دپاره یو ویننګ پروډکټ چې دی هغه څنګه فایند آوټ کوو. صحیح شو، په دې کې مختلف میتډز دي. لومبی زه تاسو په دې باندې پوه کوم چې یاره والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ څه ته وایي. تاسو به دا اورېدلي چې یاره والمارټ ټو امازون ډراپ شیپینګ یا والمارټ ټو eBay ډراپ شیپینګ، داسې نور ډېر زیات پلیټفارمز دي. او دا به هم تاسو اورېدلي والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ، چې مونږ به د والمارټ نه څنګه ډراپ شیپینګ کوو. ګوره زه تاسو په اسانه او په سمپل پښتو کې پوه کوم. ګوره په والمارټ باندې 2 ټایپس لیسټینګ وي. یو ته ویلی شي سیلر لیسټینګ او بل ته ویلی شي والمارټ لیسټینګ. دلته که چېرته تاسو کتلی شي ما یو پروډکټ اوپن کړی دی، تاسو ته به ښکاري. دې ته ویلی شي سیلر لیسټینګ. اوس به موږ ته څنګه پته لګي چې دا سیلر لیسټینګ دی، اوس هم پوه کوم. یو که چېرته تاسو داسې سکرول ډاون کړئ، داسې ښکته راشئ که نه، نو دلته لیکل شوي دي کمپیر آل سیلرز، مور سیلر آپشن ایټ. په دې کمپیر آل سیلرز باندې به تاسو کلیک وکئ. دلته تاسو وګورئ د دې لیسټینګ کې به والمارټ نه وي. ګوره شیپ سولډ اینډ شیپ بای آوټډور کیپ، صحیح شو، دا یو عام سیلر دی. دلته تاسو کتلی شئ سولډ اینډ شیپ بای روټس ټریډینګ LLC، دا هم عام سیلر دی. دلته تاسو کتلی شئ ایزی سټور هب،
دا هم عام سیلر دی دا دی سټریټ اینڈ انډسټریل دا هم عام سیلر دی سټریټ اینڈ انډسټریل سپلایز دا رنګ دا ټول عام سیلر دی مطلب په دې کې والمارټ نشته نو دا سره دا دی سیلر لیسټینګ اوس زه ستاسو ذهن کولاوم چې یاره اوس به والمارټ لیسټینګ سي اوس عمده پروډکټ چې دی نو دلته تاسو کتلی چې سیلر لیسټینګ څومره دی نو $22 یا $23 ټیک شو اوس به مونږ ګورو سیم عمده پروډکټ چې یاره والمارټ لیسټ کړی وي نو مونږ به دا ټایټل دا به کاپي کړو داسې تاسو به دې هر څه ته خیال کوئ دا به تاسو ډیپ میچنګ به دې کوئ دلته تاسو کتلی شئ 13 ګیلن او 110 count دا به دلته دا به زه سرچ کوم داسې ګورئ دلته تاسو دلته اوس تاسو کتلی شئ دا اوس والمارټ لیسټینګ دی تاسو ته به څنګه پته لګي چې دا والمارټ لیسټینګ دی د سټار نه تاسو ښکته وګورئ دلته لیکلی دي W plus free shipping arrives tomorrow دا لیسټینګ چې دی دا اوس د والمارټ لیسټینګ دی چې کوم ته لاندې لیکل شوي وي W plus نو دا به د والمارټ لیسټینګ وي نو دی په څو باندې لیسټ کړی دی 16 او دلته په څو دی 22 اوس به مونږ څه کوو مونږ به په دې کې میټ وکړو په سیلر لیسټینګ کې دا به مونږ لیسټ کړو چې کله مونږ ته آرډر راشي په دې باندې بیا به مونږ کسټمر ته د والمارټ نه دا پروډکټ شپ کړو نو په دې کې مونږ ته فایده څه وشي مونږ ته به کسټمر $23 پیمنټ وکړي او مونږ ته په څو باندې میلاو شي په 16 باندې مونږ به هماغه د کسټمر ډیټیلز راوالو د کسټمر په ډیټیلز باندې به مونږ د والمارټ نه شپ کړو نو دې ته ویلی شي والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ مطلب یو مونږ سره سیلر لیسټینګ وي او یو مونږ سره والمارټ لیسټینګ وي مونږ چې کله لیسټینګ کوو نو مونږ به د سیلر لیسټینګ پروډکټ لیسټ کوو اوس به ستاسو ذهن کولاو شوی چې یاره مونږ سره والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ کې 2 ټایپس دغه وي لیسټینګ وي یو ته ویلی شي سیلر لیسټینګ او یو ته ویلی شي والمارټ لیسټینګ مونږ چې کله میټ وکړو نو مونږ به سیلر لیسټینګ کې میټ وکړو ټیک ده بیا چې کله مونږ ته آرډر راشي نو مونږ به کسټمر ته آرډر د والمارټ نه شپ کړو هماغه سیم پروډکټ ایگزیکټ پروډکټ ښه اوس به مونږ د دې پروډکټ هنټینګ څنګه کوو نو د دې پروډکټ هنټینګ چې دی بالکل ایزي دی نه په دې کې څه د ټول ضرورت شته بالکل مینولی به مونږ د دې هنټینګ کوو او د دې پروډکټ ښه ایزیلی میلاویږي مونږ سره درې طریقې دي د دې یو دی مونږ سره یو طریقه ده مونږ سره چې هغې ته ویلی شي سپاینګ میتھډ د دې میتھډ به تاسو ته پته وي په دې باندې مونږ په امازون کې هم ډېر زیات کار کړی دی او یو ته ویلی شي کیورډز مطلب مونږ به د کیورډز په تھرو باندې پروډکټ فایند آوټ کوو او بل ته ویلی شي کیټیګري مطلب په والمارټ کې چې څومره کیټیګریز دي په هغې کې به مونږ د ځان دپاره پروډکټ ګورو وړومبی چې دی مونږ په سپاینګ میتھډ باندې کار کوو چې په سپاینګ میتھډ به مونږ پروډکټ څنګه فایند آوټ کوو لکه فار ایگزامپل دا مونږ سره یو پروډکټ دی صحیح شو تاسو ته پته ولګېده چې یاره دا یو ویننګ پروډکټ دی اوس به مونږ په دې کې سپاینګ کوو مونږ به د ځان دپاره یو ویننګ پروډکټ ګورو نو په دې باندې به زه کلیک وکړم دا به زه سکرول ډاون کړم دلته تاسو کتلی شئ کمپیر آل سیلرز په دې باندې به کلیک وکړو او چې په دې کې څومره هم سیلرز ناست دي ټول به مونږ ته شو کېږي اوس نو د دې نه بعد به مونږ څه کوو په دې کې به مونږ د یو سیلر سټور فرنټ ګورو او په هغې کې به مونږ د ځان دپاره یو ویننګ پروډکټ فایند آوټ خو په دې کې به مونږ داسې سیلر ګورو چې هغه مطلب ایشین وي داسې که نه لکه مطلب یا د هغه نوم چې وي داسې مسلم نیم وي لکه مطلب احمد محمد که نه داسې نیم یا مطلب هغه انډیا سره تعلق ساتي داسې چې تاسو ته پته لګي اکثر دا کسان چې وي که نه د پاکستان چې کوم کسان وي یا انډینز وي یا د بنګلادیش وي دا ټول چې وي دا ډراپ شپینګ کوي لومبی به زه دا سټور اوپن کړم روټس ټریډینګ LLC شاپ آل په دې باندې به کلیک وکړم
ګوره اوس به موږ څه کوو د سره چې څومره هم پروډکټس دي دا ټول به دلته موږ ته شو کېږي دا پروډکټ خو موږ آلریډي چې دی دا موږ اوپن کړی دی زه به دا پروډکټ اوپن کړم 24 mega rolls په دې باندې به زه کلیک وکړم ښه خو تاسو ته ما ویلي چې لومبی به مونږ خپله کرایټیریا په دې باندې اپلای کوو تاسو ته ما ویلي چې یاره یو پروډکټ چې وي د هغې ریټینګ ته به ګورو ګورو دې کې مونږ ته پته نه لګي چې یاره د دې منتلي سیل څومره دی نو که چې څومره د یو پروډکټ ریټینګ ښه وي نو هغومره تاسو ته به د دې دا مطلب دی چې د دې منتلي سیل هم ښه دی ځکه دې کې مونږ سره ټولز نشته امازون کې به مونږ سره یو ټول و سیلر سپرایټ هغې به مونږ ته دلته ښودو منتلي سیل به یې ښودو داسې مونږ به داسې نور هم ډېرې زیاتې طریقې وي چې په هغې باندې به مونږ د هغې منتلي سیل معلوموو خو په دې کې مونږ سره داسې ټولز نشته نو په دې کې به مونږ ګورو چې یاره د یو پروډکټ ریټینګ چې وي هغه د 4 نه کم نه وي که 3 مې څه مسله نه کوي ټیک ده چې د 3 نه کم نه وي داسې یو پروډکټ نو دلته که چېرته تاسو وګورئ نو 4.7 زبردست تاسو ته د مزې یو بله خبره په یو اس کې چې کوم دا ټیشوز دي او دا مطلب پرفیوم وغیره دي دا ډېر زیات سیل کېږي په دې باندې ډېر زبردست سیل راځي ها نو په دې باندې به موږ لومبی خپله کرایټیریا اپلای کړو یو به ریټینګ ته ګورو او بل به دلته موږ وګورو بیا هم سیلر لیسټینګ کې چې یاره په دې کې خو به والمارټ نه وي ناست دلته تاسو ښکته راشئ مور سیلر آپشن کمپیر آل سیلرز ګوره دلته بای باکس چا سره دی سولډ اینڈ شپ بای سکندر نور الهی ایل ایل سی اوس دا چې دی دا بالکل 100% دا ډراپ شپینګ کوي دا سټور به م انشاءالله دا کولاو بعد کې دې سره به ټول د ډراپ شپینګ پروډکټس ګوره دلته تاسو راشي روټ ټریډینګ ایل ایل سی شاپلای نیکسټ ریټیل راکټ ګلوبل مارټ ویلیو ویلیج بیسټ مطلب دی کې والمارټ نشته نو دا کرایټیریا چې دا زموږ پاس شو دې مطلب د دې دومره سخته کرایټیریا نه ده تاسو ریټینګ ته ګورئ او تاسو ګورئ چې یاره په دې کې والمارټ نه وي ناست او سیلر ته ګورئ چې یاره سیلرز پکې د 3 نه کم نه وي د دې لیسټینګ کې ها د دې نه بعد به اوس موږ څه وکړو زه به دا ټایټل دا به کاپي کوم داسې لکه څنګه چې تاسو ته پته ده خو تاسو به ډیپ میچینګ کوئ د پروډکټ اکثر داسې وي که نه چې یاره دا بالکل دا پروډکټ چې وي دا موږ سره بالکل سیم وي یا مطلب اوس دا ټیشو دی که نه دا 24 دی نو هغه 20 وي مطلب رولز ورکې کم وي بالکل نور سیم وي خو صرف په دې پیکینګ کې د دې فرق وي دا 24 دی هغه 20 وي نو چې کله بیا تاسو داسې پروډکټ چې دی هغه کسټمر ته شپ کوئ نو هغه به تاسو ته واپس ریټرن کوي او تاسو ته به ریفنډ ایشو کېږي په دې سره به ستاسو اکاونټ چې دی هغه به تباه شي ټیک شو نو تاسو کوشش کوئ چې تاسو ډیپ میچینګ کوئ د سیلر لیسټینګ او د والمارټ لیسټینګ چې وي تاسو د هغې دواړو چې دی ډیپ میچینګ کوئ چې دواړه بالکل یو شانتي وي نو د هغې نه بعد بیا تاسو مخکې لیسټینګ کوئ دا به زه دلته سرچ کوم اوس دلته تاسو یاد ساتئ 24 میگا 96 24 میگا 96 دا دواړه دي دلته چې دی والمارټ لیسټینګ ته وګورئ تاسو والمارټ په څو باندې لیسټ کړی 23.28 او دلته چې دی 25 نو که چېرته تاسو دا هم لیسټ کوئ نو څه مسله نشته دې کې به تاسو ته په سینټ کې چې دی پروفټ پاتې کېږي په سینټ کې ټیک شو دا دی ها دا وګورئ لاندې تاسو کتلی شئ W plus free shipping arrives tomorrow او دا چې دی دا سیلر لیسټینګ دی داسې به مونږ یو 2-3 پروډکټس نور وګورو
دا به په نیو ټیب کې اوپن کوم چې دا که چېرته هغې کې مونږ ته پروډکټ پیدا نه شو بیا به زه به بل پروډکټ دا طریقه ده بالکل ایزي د دې نه بعد به بیا مونږ لیسټینګ کوو ها اوس مونږ سره دا پروډکټ دی زه به دلته سکرول ډاون کوم دلته به زه بل پروډکټ وګورم زه به دا چیک کوم سپارکل ریټینګ ته تاسو وګورئ 3.8 सिकंदर इलाही बाय बॉक्स the salary compare sellers lucky goods store roots trading amps products देखिए निश्ता देखिए वॉलमार्ट निश्ता उस बदामू दलता सर्च उस बदीमू والمارت لیسټینګ اکثر یو نیم ټایم کې دا داسې ایرر کوي چې کوم ټایټل مونږ سرچ کو نو داسې ایرر مونږ سره راشي بیا تاسو مخکې ځای بل پروډکټ ګورئ sorry that never that product search او یاد ساته چې کوم لیسټینګ کې والمارټ وي کنه نو بای باکس به بیا هماغه سره وي بدل ته تاسو په سٹارټ کې ګورئ چې بای باکس چا سره دی ګوره اقرا ال ال سی نو دې دا مطلب دی چې دې کې والمارټ نشته که چېرته په دې کې والمارټ نو بای باکس به بیا هغه سره ځکه چې د هغه پرایس ډېر زیات کم وي دې کې والمارټ نشته زه به دا ټایټل چې دی دا به زه کاپي کوم داسې دا به زه سرچ کوم دلته تاسو کتلی شئ دا مونږ سره دی 1500 پیکټس او دلته تاسو وګورئ 1500 پیکټس او دلته تاسو لاندې وګورئ W پلس فری شیپینګ والمارټ سره په دې ملاویږي او سیلر لیسټینګ چې دی هغه 20 دی مطلب 21 نو دې سره سره مونږ به اوس داسې کوو که نه چې هانټینګ به هم کوو او ډایرکټ به بیا لیسټینګ کوو صحیح ده چې دواړه زموږ کلیر شي هانټینګ پلس لیسټینګ نو د دې لیسټینګ به اوس مونږ څنګه کوو یو څو پروډکټس چې دي هغه زه نور هم دغه کوم د هغې هانټینګ هم کوو او ډایرکټ بیا لیسټ کوو چې تاسو ته پته ولګي لیسټینګ تاسو ته به د هانټینګ هم پته لګي او د لیسټینګ به هم تاسو ته پته ولګي چې یاره هانټینګ څنګه کېږي او لیسټینګ څنګه کېږي نو مونږ به څه کوو لومبی به مونږ دا سیلر لیسټینګ چې دی هغه به مونږ اوپن کړو چې کله تاسو سیلر لیسټینګ اوپن کړئ بره تاسو کتلی شئ دلته پاکټس او سلیش نه بعد دلته تاسو دا اس کے یو دی لکه څنګه چې په امازون کې اس ان وي داسې په والمارټ کې اس کے یو وي نو موږ به دا اس کے یو چې دی دا به مونږ کاپي کړو داسې بره تاسو کتلی شئ دا به مونږ کاپي کړو او دلته به راشو والمارټ چې کوم سیلر سینټر دی هغې ته به راشو بالکل دا به زه هوم پیج ته راشم چې تاسو ته پته ولګي دلته بیا مونږ کیټالاګ ته راشو
کیټالوګ باندې چې تاسو کله کلیک وکئ دلته دی ایډ آیټمز دا چې دی دا موږ سره د ډراپ شیپینګ لیسټینګ دی دلته تاسو کتلی شئ ګیټ سټارټډ نو چې کوم ایس کې یو مونږ کاپي کړی دی د سیلر لیسټینګ اب مونږ دلته پیسټ دا سلایډ چې دی دا به دا سلیش چې دی دا به مونږ دا به ریموو کړو او دا به زه سرچ کړم کتلی شئ په هماغه ایس کې یو باندې دا پروډکټ دلته مونږ ته راغی تاسو ته ما وویل که نه لکه څنګه چې په امازون کې ایس ان وي چې پروډکټ به مونږ سرچ کوو چې پروډکټ به پیدا کیږي دغه رنګې په والمارټ کې مونږ سره ایس کې یو وي دا به ایډ کړم په ایډ باندې به کلیک وکړم او دلته به نیکسټ کړم ها د دې نه بعد به زه واپس لاړ شم او اوس به زه والمارټ لیسټینګ اوپن کړم صحیح شو والمارټ لیسټینګ دا دی 16 په دې باندې به زه کلیک وکړم او د دې ایس کې یو به اوس راوالم دلته تاسو کتلی شئ سلیش او دا ایس کې یو نمبر دی دا به زه داسې کاپي کړم ایزیلی کوم دا سلیش وي دا به بیا مونږ ریموو ډایرکټ کاپي کوئ ګوره دا مونږ دلته پیسټ کړو دلته تاسو کتلی شئ آیټم اینډ آفرز ډیټیل دا ایس کې یو به دلته مونږ پیسټ کړو ایس کې یو آیټم اینډ آفرز ډیټیل ایس کې یو دا مونږ د دې لپاره کوو که نه دا ایس کې یو دلته مونږ د دې لپاره کاپي کړه چې کله مونږ ته آرډرز راشي که نه چې کله مونږ ته په دې پروډکټ باندې اوس آرډر راشي صحیح شو نو مونږ به ډایرکټ بیا دا اوس تاسو ته هلته پته ولګي چې کله مونږ ته آرډر راشي مونږ آرډر شپ کوو کسټمر ته نو په دې ایس کې یو باندې به مونږ د والمارټ پروډکټ چې دی دا مونږ فایند آوټ کوو بیا خو ورپسې مونږ نشو ګرځېدلی نو مونږ سره به دا ایس کې یو پروت وي او په دې باندې به مونږ پروډکټ چې دی هغه به مونږ فایند آوټ کوو لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته بیا یو مثال درکوم دا دی که نه دا ایس کې یو دی دا که چېرته تاسو کاپي کوئ داسې ګوره ګوره دا ما سرچ کو اور ډایرکټ ما دا ما پروډکټ رالی د والمارټ لیسټینګ دی چې کله مونږ ته آرډر راشي بس ډایرکټ به مونږ ایس کې یو رالو دلته به کاپي کوو او هماغه ایګزیکټ هماغه پروډکټ به مونږ ته راځي کوم چې والمارټ لیسټ کړی دی او بس خو اسانه سره خو ایزیلی به کسټمر ته شپ کوو نو دا د دې لپاره وي چې مونږ ته اسانتیا وي چې بیا مونږ دې پسې ګرځو نه صحیح شو خو دې سره به مونږ خوا کې څه ولګو دا مونږ سره ایس کې یو شو اوس چې مونږ ته پته هم لګي چې یاره دا پروډکټ مونږ ته په څو میلاو شوی دی سورسینګ پرایس نو والمارټ په څو باندې کوو دې سره چې د والمارټ کوم پرایس و 16.14 دا به مونږ ولګو د دې به دا مطلب وي چې یاره مونږ ته پته لګي چې یاره دا پروډکټ چې دی دا مونږ ته په څو باندې میلاو شوی چې کله بیا مونږ شیټ ته دا خپله ډیټا خېجو صحیح شو کلکولیشن کوو نو بیا مونږ ته په اسانه سره پته لګي چې یاره دا پروډکټ مونږ ته په څو باندې میلاو شوی د دې سورسینګ پرایس څه و نو 16. صحیح شو دا لیسټینګ دی ایزیلی دلته تاسو کتلی شئ بای باکس پرایس چې دی هغه څه دی 20.99 په دې باندې بای باکس دا بای باکس پرایس دی مطلب دا پرایس چې چا لګولی دی بای باکس اوس هغه سره دی اوس به ډېر کسان وي چې بای باکس څه ته وایي ډېرو ته به پته هم وي او کیدای شي چې داسې کسان وي نیو بیس چې هغوی د امازون کورس نه وي کړی هغوی ته به د بای باکس پته نه وي ګوره زه تاسو په سمپل پښتو کې پوه کوم لکه یو مارکیټ دی او په هغې کې 15 دوکانونه دي ټیک شو 15 دوکانونه دي او په ټولو کې یو رنګې سامان پروت دی په ټولو کې یو رنګې سودا ده اوس چې دی ګاهک راځي چې څومره هم ګاهک راځي څومره هم کسټمرز راځي نو دا څلور دوکانونه چې دي دا پرېږدي او د یو نه پکې سودا کوي د یو نه سامان اخلي ټیک شو نو د دې دا مطلب دی چې یاره د څلورو دوکانونو سره بای باکس نشته او ده سره بای باکس شته
چې د کوم نه سامان اخیستل کیږي او کوم ته ګاهک ورځي نو دې ته بای باکس ویلی شي. داسې په والمارټ کې وي، دې کې ډېر کمپیټیټرز وي، ډېر سیلرز وي، صحیح شو. خو په هغې کې یو سیلر داسې وي چې د هغې نه سامان اخیستل کیږي، نو د سامان اخیستلو ته او د ګاهک ورتللو ته دې ته ویلی شي بای باکس. نو اوس چې دی که نه د دا پرایس لګولی دی 20.99 نو د سره بای باکس دی، مطلب د نه سامان اخیستل کیږي. اوس چې کله کسټمر راشي او دا پروډکټ اوپن کی او په بای باندې کلیک وکړي نو سیده به د ده نه دا پروډکټ چې دی دا به بای شي. ټیک شو. نو اوس چې دی دا بای باکس به مونږ ته څنګه میلاویږي؟ نو مونږ به داسې وکړو چې د سره په 20.99 باندې بای باکس دی، مونږ به دلته د ده نه پرایس لږ رنګې کم ولګو، یو سنټ به کم، مونږ به کوو 20.99 دی، مونږ به یې کوو 9.8. اوس د بای باکس مونږ واخیستو. بل دی دلته ویټ چې دی دا آپشنل دی، بس تاسو 5 ولګوئ، څه مسله نه کوي. هر یو کې تاسو 5 لګوئ، هیڅ مسله نه کوي. د دې نه بعد به تاسو سبمیټ باندې کلیک وکړئ. دا پروډکټ چې دی دا ستاسو لیست شو. بیا به د دې نه بعد چې کله موږ یو څو پروډکټ نور لیست کړو بیا به زه تاسو ته وښیم چې یاره دې ته به انوینټري موږ څنګه لګوو او دا موږ څنګه لایف کوو. ها موږ به بیک لاړ شو او یو دوه درې پروډکټس چې دي هغه نور دغه کوو، فایند آوټ کوو. ټیک ده چې ستاسو هر څه په اسانه سره کلیر شي. د دې نه بعد به زه دا پروډکټ اوپن کوم. تاسو کتلی شئ دلته به زه سکرول ډاون کړم. دلته وګورم چې بای باکس چا سره دی، چېرې امازون خو پکې نه وي ناست. تاسو کتلی شئ سولډ اینډ شپ بای روټس ټریډینګ LLC. اوس د دې را مطلب دی چې په دې کې والمارټ نشته. که چېرته په دې کې والمارټ و نو بای باکس به هم هغه سره وي. بیا به دلته وایي سولډ اینډ شپ بای والمارټ، ځکه چې د هغه پرایس الریډي ډېر زیات کم. تاسو به ډیپ میچینګ کوئ. ګوره زه تاسو ته بار بار وایم چې تاسو به د پروډکټ ډیپ میچینګ کوئ. داسې مونږ سره ډېر زیات ما سره خپله شوي دي چې یاره پروډکټ بالکل سیم وي، یا په ویټ کې لږ رنګې فرق وي یا د هغې فلیور کې لږ رنګې فرق وي، صحیح شو، ویریشن وغیره کې. نو بیا د هغې دا نقصان یې دا وي ډېر غټ نقصان چې هغه تا پسې کسټمر ریټرن کوي او تا ته به ریفنډ ایشو کېږي او ریفنډ چې دی هغه اکاونټ تباه کوي. نو بهتر دا دی چې تاسو ډیپ میچینګ وکړئ. ګوره دا به زه داسې کوم، ټایټل ما کاپي کو، دې کې هم ډېر زیات ویریشن دی. دا به سرچ کوم داسې. تاسو کتلی شئ دلته تاسو کتلی شئ چې یو ښه سټور فرنټ تاسو ته پیدا شو که نه د ډراپ شپینګ. بس دغه چې دی که نه پروډکټ هنټینګ ډېر زیات ایزي دی. مطلب پروډکټ هنټ کوئ او ډایرکټ یې لیست کوئ، ډېر اسانه دی. د امازون په شانتې مشکل دی کې څه نشته. ټیک شو. اوس چې دی دلته تاسو کتلی شئ دا موږ سره سیم پروډکټ دی ایګزیکټ. والمارټ یې په څو ورکوي دلته تاسو وګورئ W+، مطلب په 16 باندې، او دلته چې دی 20 بس داسې راځي. نو زه به څه وکړم دا سیلر لیسټینګ چې دی په دې باندې به زه کلیک وکړم. بره تاسو کتلی شئ دلته SKU دی، دا دی SKU نمبر، دا به زه داسې کاپي کړم. دلته به لاړ شم
دا به زه دلته سرچ کړم انشاءالله ایزی به وي تاسو ته به هیڅ مسله نه وي چې یو ځل تاسو مطلب دا کلاس وکتو دوباره کتلو ته هم ضرورت نه وي دې کې اکثر داسې راځي که نه په ایس کې یو باندې مسله کوي نو تاسو داسې هم کوئ دا ټایټل چې دی دا تاسو کاپي کوئ سرچ کیږي نه یو نیم ټایم کې کوي اکثر نه کوي تاسو بیا داسې کوئ ګوره کوشش مونږ کوو چې داسې ټایټل ما کاپي کوو بیا په دې کې لږ رنګې مشکل وي تاسو به یې ګورئ داسې دا به سکیپ کړو زه دا پروډکټ ټیک شو دا طریقه هم ده داسې که نه تاسو وګورئ داسې ټایټل هم چې کله دا وکړو پروډکټ ورکې خپل دلته وګورئ چې کوم سیلر لیسټینګ والو په هغې باندې کلیک وکړئ او هغه ځان سره ایډ کړئ اوس دې کې خو دې کې سړی لږ رنګې کنفیوز کېږي دې کې لږ مشکل موږ به دا بیک لاړ شو او به ګورو بل پروډکټ دا پروډکټ به چې کوو څو پروډکټس چې دي هغه هنډ کوو داسې بیا د هغې نه بعد کلاس چې دی هغه ختموو دا ټایټل ما کاپي کړو داسې نو بیا به تاسو وګورئ خو یو کار دی دلته اوس موږ نه یو مسټیک وشو تاسو ته ما ویلي چې تاسو به څه کوئ ریټینګ ته به یې ګورئ دلته که چېرته تاسو وګورئ د دې ریټینګ ته وګورئ نو ریټینګ نو که چېرته تاسو دا پروډکټ لیسټ کوئ نو په دې باندې بالکل سیل نه راځي موږ به دا سکیپ کړو ریټینګ ته به تاسو خامخا ګورئ دا څه آوټ آف سټاک دي دلته ما بل سټور اوپن کړی سکندر شاپ آل دا پروډکټ خو آلریډي مونږ لیسټ کړی زما په خیال دا به اوپن کړو ګریوي بونز په یو ایس کې چې کوم پرفیوم دي دغه رنګې ټیشوز شو او د پیټس وغیره چې کوم پروډکټس وي دا ډېر زیات سیل کېږي sold and shipped by اوشي ایل ایل سی مطلب په دې کې والمارټ نشته ریټینګ هم ښه دی او سیلرز پکې څومره دي کمپیر سیلر 12 کرایټیریا ټیک ده د دې دومره سخته کرایټیریا نه ده لکه څنګه چې په امازون کې وي ایزیلی زه به دا ټایټل کاپي کړم دې کې نشته موږ به بل پروډکټ اوپن کړو تاسو به دې ته زړه نه تنګوئ صحیح ده دې ته به ټایم ورکوئ ډېر ایزیلی دغه کېږي فایند آوټ کېږي پروډکټس ټیک شو زه به دا ټیشو چې دی دا خو سوري دا موږ آلریډي اوپن کړی زه به سکرول ډاون کړم داسې دا کیټ والا
دا ټول پروډکټس چې دي دا د ډراپ شیپینګ دي دا خپل ډراپ شیپینګ کوي ریټینګ هم ټیک دی سکرول ډاون کوي تاسو سیلرز هم پکې ټیک دي او دا دی اف اس آی والمارټ نه دی ټایټل به کافي کو داسې او دا به سرچ کړم دلته تاسو کتلی شئ ګوره دا دی 13 IB بیگ صحیح شو دلته مونږ بره لاړ شو دا دی دا مونږ سره سیلر لیسټینګ دی بالکل سیم پروډکټ دی 13 IB بیگ صحیح شو په 24 باندې دی او دلته مونږ سره په والمارټ دلته والمارټ سره په څو دی په 18 نو مونږ به څه وکړو دا به ډایرکټ لیسټ دې باندې به زه کلیک وکړم داسې او SKU نمبر دا دی څومره اسانه لیسټینګ دی انشاءالله چې هیڅ مسله به نه وي کاپي دا به دلته سرچ کړم دلته داسې ایرر راځي دا یو نیم ټایم کې کېږي داسې که چېرته تاسو بیا ریفریش کړئ نو بیا به انشاءالله نه کېږي ما سره اوس پته نه لګي دا ایرر راځي زه به داسې وکړم چې دا ټایټل به وکړم په دې به زه ټرای وکړم ګوره دا دی موږ سره ټایټل باندې موږ کاپي کو ګوره دا چې دی دلته 18 دی 13 IB بیگ او دلته تاسو کتلی شئ دلته چې دی 24 باندې دی نو موږ په دې باندې کلیک وکړو دا به زه ایډ کړم ایډ مې کو او دلته به نیکسټ اوس به د هغې نه بعد دا اوس موږ سره سیلر لیسټینګ شو د دې نه بعد به زه لاړ شم دلته او دا به زه اوس به زه په دې والمارټ لیسټینګ باندې کلیک وکړم ٹھیک شو دا SKU دا به زه کاپي کړم چې کله مطلب ګوره چې کله ایرر کو او په دغه باندې مطلب په SKU باندې پروډکټ نه پیدا کېدلو بیا تاسو کوشش کوئ چې تاسو بیا د ټایټل په تھرو باندې فایند آوټ کوئ خو پروډکټ چې کوشش کوئ مه پرېږدئ اوس خو دا ویډیو ده زه کلاس تاسو ته زه کلاس اخلم نو په دې وجه باندې زه سکیپ کوم ګینې زه خپل هم نه پرېږدم ځکه چې ما ته یو پروډکټ داسې پیدا شي چې هغه کې زما لپاره پروفیټ وي هغه کې زما لپاره مارجن وي هغه زما په کرایټیریا برابر وي نو هغه داسې په اسانه بیا تاسو مه پرېږدئ
کوشش کوئ مختلف ټریکس دي هغه پې تاسو اپلای کوئ لکه په SKU ونه شوه په دغه باندې تاسو کوئ په ټایټل باندې کوئ خامخا په یو باندې به پیدا کېږي ټیک ده نو زه به دلته څه وکړم دا SKU ده دا به زه کاپي کړم او پرایس مونږ سره 18.58 دا مونږ سره SKU شوه او دلته به زه د والمارټ چې کوم پرایس دی دا مونږ سره سورسینګ پرایس وي 18.85 بای باکس دی دلته 24 نو زه به د دې نه یو سنټ راکم 23.99 بای باکس مونږ سره دی دا پروډکټ یو څوک هم اخلي ډایرکټ به زمونږ نه بای کېږي زمونږ نه به پرچیز کېږي او ویټ چې دی هغه آپشنل دی ویټ به مونږ کو 5 او دلته به دا مونږ سبمیټ دا مونږ سره لیست شو امید ساتم چې د دې د والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ چې کوم هانټینګ دی په هغې به هم تاسو پوه شوي او د دې په لیسټینګ به هم تاسو پوه شوي خیر یو پروډکټ چې دی هغه زه بل هم تاسو ته لیست کوم که چېرته تاسو کنفیوز یې ځکه چې بعد کې بیا تاسو ته مسله نه وي زما به داسې کوشش وي چې یاره دا کلاس تاسو یو ځل ګورئ چې هر څه کلیر کېږي چې خپل اکاونټ په خپله ښه ایزیلی هینډل کوئ یو پروډکټ به بل وکړو د دې نه بعد به بیا مونږ د هانټینګ بل ټریکس چې دی هغه به زه تاسو ته وښیم چېرې خو د ټول نه یوزفل چې کوم ټریک دی هغه دا دی د والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ لپاره ها دلته مونږ سره دا پروډکټ دی دا به زه اوپن کوم بس یو پروډکټ بل کوم بیا مخکې بل ټریکس چې دی هغه درته ښیم ریټینګ هم ټیک دی او دلته مونږ وګورو sold and shipped by on top marked مطلب دا دې کې والمارټ نشته ټایټل می کاپي کو دا پروډکټ ګوره هغه پروډکټ خو مونږ ته دغه نه شو خو دلته مونږ ته یو بل پروډکټ پیدا شو دلته تاسو کتلی شئ موږ سره دا پروډکټ دی دا بالکل سیم دی دا موږ سره والمارټ لیسټینګ دی او دا موږ سره سیلر لیسټینګ دی بلو بفیلو لایف پروټیکشن دا دی بالکل سیم دی نو زه به څه وکړم دا به موږ لیسټ کړو
SKU به کاپی کړم. دا به زه ایډ کړم. نیکسټ. هیڅ هم پکې نشته، بالکل حلوا ده. ما لیست کو بیک به لاړ شم. اوس به زه د دې والمارټ لیسټینګ وګورم. دا موږ سره والمارټ لیسټینګ دی. خو کوشش کوئ تاسو به کوشش کوئ چې یاره داسې پروډکټ چې والمارټ او سیلر لیسټینګ چې وي دا بالکل سیم وي. که معمولی فرق ورکې تاسو ته به ریټرن راځي. اوس که چېرته مطلب ما نه په دې کې مسټیک هم شوی وي، لکه مطلب دا پروډکټ چې دی هغه زما اوس دې کې لږ رنګې شک دی. خو زه تاسو ته صرف دا طریقه ښیم چې یاره دا مونږ په کومې طریقې سره مونږ پروډکټ هانټینګ کو او بیا موږ د هغې سورسینګ کو. دا پروډکټ سیم دي، خو بیا هم زه تاسو ته وایم چې تاسو به ډېر سوچ دې ته کوئ، ډېر ریسرچ به پې کوئ، ډیپ میچینګ به کوئ تاسو. دلته به زه دا SKU کاپي کوم داسې. SKU also price 16.98 the price the select our buy box 22.22 the buy come 21 یو سنت بنا غنه کم کو buy box اوس ما سره شو او دا به کوم submit. دا زمونږ د والمارټ پروډکټ هانټینګ سورسینګ هم پکې و او لیسټینګ هم پکې و په دې یو سنګل کلاس کې. دومره ایزي دی، صحیح ده. خو په دې کې زمونږ هانټینګ هم و، سورسینګ هم و او لیسټینګ هم. مطلب مونږ اول هانټینګ وکړو، پروډکټ هم فایند آوټ کو، بیا مونږ هغه د والمارټ نه سورس کو، صحیح شو، او بیا هم ډایرکټ لیسټ کو ایزیلی. چې دې طریقې سره تاسو لیسټینګ وکړو په یاره زه تاسو ته ګارنټۍ سره وایم چې په نیمه ګنټه کې به تاسو ته اډرز راځي، په نیمه ګنټه کې. ښه، د امازون په شان دی به نه چې یاره په میاشت کې چې دی تا د بای باکس هم نه میلاوي. انشاءالله داسې به وي. په دې کې یو څو ټریکس دي، زه تاسو ته بیا هم که چېرته تاسو دغه کوئ WFS کوئ نو د WFS نه مخکې به تاسو ټیسټینګ کوئ او ټیسټینګ به تاسو په دې طریقې سره کوئ. ټیسټینګ درته بیا بله طریقه هم ښیم، خو د ټول نه بیسټ طریقه دا چې تاسو په دې طریقې سره ټیسټینګ وکړئ. په دې کې به تاسو دا پته ولګي، دا اندازه به تاسو ته ولګي چې دا پروډکټ چې دی دا د WFS دپاره ښه دی. یو دا شو. دویمه بل که چېرته تاسو بیا خامخا کوئ دغه ډراپ شیپینګ کوئ نو بیا داسې کوئ که نه چې صرف ډراپ شیپینګ پې مه کوئ، داسې 30% چې دی هغه تاسو دغه کوئ WFS کوئ یا 2 سټیپ ورسره کوئ، 2 سټیپ ډراپ شیپینګ. نو ستاسو اکاونټ چې دی هغه به سیکیور وي. خو که چېرته تاسو ورسره WFS کوئ نو دا به ستاسو دپاره ډېر بیسټ وي، تاسو به ډېر زبردست سیل جنریټ کوئ. اوس چې ما سره کوم اکاونټ دی په هغې باندې آلریډي مخکې په دې اکاونټ باندې WFS شوی دی، نو موږ په دې باندې ډراپ شیپینګ کوو. همدا والمارټ ټو والمارټ موږ ته هېڅ مسله نشته، موږ په صرف والمارټ ټو والمارټ ډراپ شیپینګ کوو. خو د دې باندې مخکې آلریډي په دې باندې WFS شوی دی، نو زموږ اکاونټ چې دی هغه سټرونګ دی، څه مسله نه کوي. ٹھیک شو. ښه، دا موږ سره یو طریقه وه. ښه، د دې نه بعد چې موږ سره کوم بل میتډ دی هغه دی کیورډز. خو بیا هم زه تاسو ته وایم د ټول نه چې یوزفل میتډ دی هغه دا دی سپاینګ میتډ. خو بیا هم زه تاسو ته هغه میتډز ښیم په کوم میتډز چې موږ د ځان دپاره یو وینینګ پروډکټ فایند آوټ کولی شو. ښه، کیورډز اوس څنګه دي؟ کیورډ فار ایگزامپل
فار ایگزامپل زه به دلته سرچ کوم پیټ ګوره ښه پیټ فوډ دا ما سرچ کړو یو کیورډ دی مثال دا دی میو میکس خو دا مونږ سره څه دی والمارټ لیسټینګ دی نو اوس به مونږ وګورو چې یاره د دې سیلر لیسټینګ شته او که نه دا کیورډز په ترو باندې دا پروډکټ مونږ 30 IB دا به تاسو ته یاد وي زه به دا داسې کوم تاسو کتلی شئ دا دی هماغه سیم همدا پروډکټ دی 30 IB کیټ فوډ 30 IB کیټ فوډ دا موږ د کیورډ په ترو باندې فایند آوټ کړو دا موږ سره والمارټ لیسټینګ دی او دا موږ سره د سیلر لیسټینګ دی نو هماغه طریقې سره دا موږ څه وکړو دا موږ پرېږدو نو داسې به راوالو د دې ټایټل به داسې کاپي کړو ګوره یو میتھډ چې دی یو هم ګورئ مطلب بیکاره نه دی ټول کار کوي چې یو سټور تاسو ته پیدا شو که نه چې یو سټور تاسو داسې پیدا کړو چې هغه ډراپ شپینګ کوي هغې سره د ډراپ شپینګ پروډکټس وي بس هغه ستاسو دپاره کاپي دی د دې دا مطلب نه دی چې دا چې دی دا مطلب یوزلیس دی دا کار نه کوي ټول کار کوي ګوره مونږ یو کیورډ چې دی هغه ما مطلب سرچ کړو او دا ما ته په هغې باندې ریزلټ میلاو شو ما ته پروډکټ پیدا شو بل زه به دا سرچ کړم دا پروډکټ دی دا به زه ایډ کړم دې کې اوس ما ته $3-4 چې دی پروفټ دی ورکړي او د کیورډز په ترو باندې دا ما فایند آوټ کړو بیک به لاړ شو چې بیک لاړ شو دا موږ سره والمارټ لیسټینګ دی ګور دا به زه دا به زه داسې کوم دا به کاپي کوم چې دا ما کاپي کو دا به زه دلته پیسټ دا ما پیسټ کو چې دلته ماله چې کله دا زه دلته پیسټ کوم اوس به زه دا سورسینګ پرایس ولګوم د والمارټ پرایس چې دی هغه موږ سره سورسینګ پرایس وي 28.48 बाय बॉक्स प्राइस मूंग सर दे 37.68 67 बाय बॉक्स प्राइस बदकम दल तरे 37.68 बाय 67 और दा बज 5 ऑप्शनल नोर बाकी सीधी का ना दादा सुम मसी अड़ेगा سوی شو دیتا وای کیورډز د کیورډز په ترو باندې تاسو مختلف کیورډز چې هغه تاسو سرچ کولای شئ لکه پرفیوم شو داسې نور به تاسو خپل سرچ کوئ صرف تاسو ته به آیډیا شي وي پرفیوم شو دې کې زبردست پروډکټ چې فایند کیږي دا ټیشو شو هغه ورکې تاسو سرچ کوئ داسې چې څه تاسو ذهن ته راځي تاسو هغه سرچ کوئ انشاءالله به دې کې بلا شی پروډکټس چې به تاسو ته پیدا کیږي صحیح شو دا موږ سره دویم میتھډ مختلف کیورډز تاسو دلته سرچ کوئ دې کې که چېرته تاسو وګورئ دا اوس والمارټ لیسټینګ دی تاسو د دې سیلر لیسټینګ وګورئ تاسو ته به دې کې ښه پروډکټس پیدا شي بل دی موږ سره کیټګري وایز دلته تاسو کتلی شئ دا دی ډپارټمنټس په دې باندې به کلیک وکړئ
دلته دا مین کیټیګریز دي. که دې باندې چېرته تاسو کلیک وکړئ نو په دې کې بیا سب کیټیګریز دي. لکه اوس بیوټي دی، په بیوټي باندې به زه کلیک وکړم. سوري صبر وکړه. ګوره بیوټي دی، دا اوس مونږ سره مین کیټیګریز دي او بیا د دې چې دی سب کیټیګریز وي. دا اوس بیوټي ده، په بیوټي کې آل بیوټي، پریمیم بیوټي، میک اپ شو، هیر کیر، سکین کیر، دا ټول دي. صحیح شو. زه به څه وکړم، فار ایگزامپل سکین کیر به کوم. په دې طریقې سره کیټیګري وایز دې کې تاسو دا یو کیټیګري چې دا تاسو چیک کوئ. داسې لکه گیمینګ شو، دا دی گیمینګ کې دا دی ویډیو اینڈ پی سی گیمز. ټویز شو، ټویز کې فار ایگزامپل زه به دا اوپن کوم. په دې طریقې سره تاسو پروډکټ هنټینګ کولی شئ. ٹھیک شو. خو د ټول نه ریکمنډډ چې دی زه درته وایم چې یاره لومبی چې دی هغه سپاینګ میتھډ دی او د هغې نه بعد چې دی کیورډز، د کیورډز په تھرو چې کوم پروډکټ فایند آوټ کېږي نو هغه چې دی هغه ریکمنډډ دی. ٹھیک شو. خو ما زه تاسو ته بیا هم وایم چې یاره دا چې دی یو طریقه هم چې دی هغه بېکاره نه ده، تاسو ته په هغې باندې ریزلټ میلاویږي. خو زه تاسو ته هغه څیز ریکمنډ کوم چې په کوم باندې زه خپله کار کوم. زه چې یم زه صرف او صرف په سپاینګ میتھډ باندې کار کوم. بس یو سټور فرنټ چې ما ته میلاو شي، چې ما ته پته ولګي چې یاره دې کې ټول ډراپ شیپینګ پروډکټس دي، نو هغه زما لپاره بس بیا انف وي، هغې نه ما ته ښه ریزلټ میلاوي. ټیک شو. ښه، اوس خو مونږ مطلب هانټینګ هم زمونږ کور شو، مونږ سورسینګ هم وکړو او مونږ لیسټینګ هم وکړو. اوس به مونږ دغه پروډکټ چې دي دا مونږ لایف کوو. څنګه به لایف کوو؟ مونږ به لاړ شو سیلر سینټر چې کوم هوم پیج دی هغې ته به مونږ لاړ شو. ښه، اوس به مونږ خپله انوینټري لایف کوو. مطلب مونږ هانټینګ هم وکړو، مونږ سورسینګ هم وکړو او مونږ لیسټینګ هم وکړو. اوس به مونږ دا خپله انوینټري چې ده دا مونږ لایف کوو. نو مونږ به یې څنګه لایف کوو؟ ګوره دلته به راشو کیټلاګ ته چې کوم لیسټینګ مونږ کړی دی. ګوره چې کوم لیسټینګ مونږ کړی دی دا تاسو کتلی شئ دا 0 0 دی. صحیح ده. د دې انوینټري مونږ نه ده ور اچولې. اوس به دې ته مونږ انوینټري ور واچو. نو دلته مونږ په دې باندې کلیک په دې 0 باندې. او دا مونږ کو زه 5 کوم دا 5 شو. دا چې کله بیا مونږ ریفریش کو نو دا بیا اپډیټ شي. دلته مونږ ته بیا شو کېږي. اوس 0 دی. اسانه دی. ښه، انوینټري چې تاسو اپډیټ کوئ دلته تاسو کتلی شئ دا انوینټري ده او دلته دا 0 چې دی. ګوره چې کله تاسو ډراپ شیپینګ کوئ نو په ډراپ شیپینګ کې به تاسو د 5 یونټو نه زیاتې نه لایف کوئ. د 5 یونټو نه به تاسو زیاتې نه اپډیټ کوئ. دا دی که نه 0 دی. دا به زه 5 کوم. د 5 نه به نه زیاته ایزیلی. دا مونږ اپډیټ کړو ټول. 5 صرف ور اچوي، 5 یونټ اپډیټ.
دا ما 5 شو دا 5 شو ښه د دې نه بعد به مونږ څه وکړو دا مونږ ریفریش کړو چې اوس ریفریش کړو دلته مونږ ته دا شو شي چې کومه انوینټري مونږ اپډیټ کړې ده هغه دلته مونږ ته شو شي تاسو کتلی شئ اول 00 اوس دا دی 55 شو نو دا انوینټري چې دا اوس زمونږ لایف شو اوس چې کسټمر راځي نو هغه ته به دا شو کېږي او په دې لیسټینګ کې به مونږ اوس شو کېږو د دې نه مخکې چې کله 0 وه نو که چېرته تاسو په لیسټینګ باندې کلیک کړی وی نو مونږ پکې نه شو کېدل ګوره زه تاسو ته ښیم چې اوس دې لیسټینګ کې مونږ څنګه ناست ګوره په دې باندې به زه کلیک وکړم دې کې اوس مونږ هم ناست یو دې لیسټینګ کې او بای باکس به میبي چې مونږ سره وي ګوره کمپیر آل سیلر په دې باندې تاسو کلیک وکړئ بای باکس چې دی لږ وروسته به مونږ ته میلاو شي دا چې دی ډایرکټ تا ته بای باکس نه میلاوي یا ګوره دا دی فیزي مارټ دا زمونږ سټور دی ګوره دې لیسټینګ کې ډایرکټ مونږ دلته شو ښه امید ساتم چې ستاسو به هر څه کور شوي وي د والمارټ ټو والمارټ چې کوم ډراپ شپینګ دی په دې هم تاسو پوه شوي چې یاره دا څنګه ماډل دی والمارټ ټو والمارټ ډراپ شپینګ دا کوم ماډل دی ستاسو به دا هم کلیر شوي وي دغرانګې د دې چې کوم هانټینګ دی په هغه به هم انشاءالله تاسو کولی شئ تاسو ته به هېڅ مسله نه وي دغرانګې د دې سورسینګ به هم تاسو کولی شئ د دې لیسټینګ به هم تاسو کولی شئ او دغرانګې انوینټري چې ده اپډیټ کول دا بالکل ایزي دی دا هم تاسو کولی شئ